پاکستان هم په دې لټه کې داسې نننی راغلي فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. ژمنې کړي، تعهد یې کړی دی، بیا د پاکستان له لوري هغه ته ژمنتیا نه ده ښودل شوې. گرچه مشکلات فراوان افغان‌ها دارند در پاکستان، مشکلات مهاجرت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د پاکستان د کورنۍ چارو له وزیر سید محسن نقوي او ورسره راغلي پلاوي سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي او ښې همکارۍ لپاره د زمینې مساعدولو کې دا ډول سفرونه ګټور وبلل. شنونکي په دې نظر دي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سفر افغانستان ته پاکستان غواړي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او دا ډول سفرونه کولی شي د افغانستان پاکستان ترمنځ هغه ستونزې حل کړي چې وړاندې په بېلابېلو برخو کې راپورته کېدلې. په هغه اساس باندې موږ ویلی سو چې له ګاونډ سره چې هر څومره موږ په ښه ماحول کې او په ښه فضا کې د باور وړ فضا کې تعاملات ولرو او له هغوی سره راشه درشه ولرو، دا د دواړو هیوادونو دواړو لورو لپاره ګټور ثابتېدلی سي او په سیمه کې د ثبات لپاره ډېر اغېزمن تمامېدلی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او همدارنګه د کورنیو چارو د وزیر سفر پرله پسې او په یوه اونۍ کې افغانستان ته او دلته د حکومت له مشرانو سره لیدنه دا خپله پیغام د دې ورکوي چې پاکستان هم په دې لټه کې داسې نننی راغلي فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. امارت اسلامي سره دوی واقعا غواړي چې په ګډه مشترکه توګه باندې کار وکړي، کینې دي ګډ یو ستراتیژي دې جوړه کړي، یو پلان دې جوړ کړي، په مشترکه توګه باندې د دواړو هیوادونو په خیر باندې دې کار وکړي. خو منګه حکومت دې ته صادقه دی، خو متاسفانه پاکستان حکومت هیڅ وخت کې نه غواړي چې په افغانستان کې یو امن با امنه هیواد واوسي، یا همیشه هغوی د دروغو لاس ورکوي، په صداقت سره باندې د افغانستان سره کار نه کوي. تحلیل دا دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په راتګ سره به په پاکستان کې کېدای شي د کډوالو ستونزې هم تر یوه بریده حل شي، ځکه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان زور زیاتی زیات شوی دی. پرته له شکه د کډوالي ستونزه، د کډوالي بحث دا د همیشه په نړۍ کې سي کله هم د کډوالۍ بحث یادېږي، د افغانستان نوم ورسره یادېږي. له بده مرغه موږ 15 لسیزې جګړو ځپلي او زموږ د هیواد د مختلف اقشار مجبور سوي دي تر څو له هیواد څخه بهر ووځي، کورنۍ له هیواد څخه بهر ووځي او زموږ ګاونډیانو همیشه موږ سره چې کوم سیاسي تعاملاتو په هغوی کې د فشار په ډول باندې همیشه له کډوالو څخه استفاده کړې ده او دوی په راکړه ورکړه سیاسي تعاملاتو کې همیشه د فشار په توګه کډوال استفاده کړي دي. د ننني حاکمیت پالیسي هم همدا ده چې څنګه وکولی سي ټول کډوال هیواد ته دننه راشي او دلته گرچه مشکلات فراوان افغان‌ها دارند در پاکستان، مشکلات مهاجرت، مشکلات اخراج دست جمعی که فعلا مطرح است، به هر صورت فکر امیدوار از این هستیم که سفرهای وزیر خارجه و دیگر مقامات پاکستان بتونه تاثیرگذار مثبت بر اوضاع افغانستان و پاکستان باشه. شنونکي زیاتوي د پاکستاني چارواکو سفرونه هر مهال افغانستان ته ترسره شوي، خو د پاکستان له لوري ژمنتیا یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. د پاکستان له لوري هر وخت د چارواکو تګ راتګ شوی دی، خو هر وخت چې دوی کومې ژمنې کړي، تعهد یې کړی دی، بیا د پاکستان له لوري هغه ته ژمنتیا نه ده ښودل شوې. دا ځل چې په دې 4 کلونو کې د پاکستان له لوري دومره لوړپوړه چارواکي راځي، هر تعهد چې کېږي، هر ژمنتیا چې کېږي باید هغه صرف د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، هغه باید عملي شي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستي او ستراتیژیکې اړیکې، پالیسي او اقتصادي محور پالیسیګانې رغښت پیدا کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوي د کورنیو چارو وزارت د سرپرست الحاج خلیفه سراج الدین حقانی له لوري ورته ښه راغلاست وویل سو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل کلي اعتماد وبله او زیاته کړه چې هر مشکل د باور د فضا په رامنځته کېدو سره د حل وړ دی. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی په پاکستان کې له افغان مهاجرینو او بندیانو سره د ښه چلند او اړینو اسانتیاوو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د امنیت او نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې دوه اړخیزه همکاري اړینه وبلل او په دې ساحو کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا ژمنه وکړه.
ښاغلي محسن نقوي زیاته کړه چې سوداګرو او عامو خلکو ته به لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او ژمنه یې وکړه چې د ستونزو په حل کې به په مشترکه توګه کار کوي.